بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو دوستانو او پر وطن مینو افغانانو، نن زه د خپل نیکه ملي اتل ستر شهید ستر غازي عبدالله خان مزار ته چې په کابل کې په دارالامان چاردی کې دی، نو دې ته حاضره سوی یم. خو ډېر یو ځای خو د خوشحالۍ مقام دی چې موږ 178 کاله بعد چې دی شهید سوی دی، موږ د ده و دې مزار ته راجره سو. او بل د خواشینۍ خبره دا ده چې د 178 کالو څخه تر اوسه پورې د ده مزار په دې حالت کې پروت و، د یو عام وګړي یا د یو عام انسانیت په شکل کې دلته دا مزار و، دا قبر و. نو د دې ملي اتل د تاریخ سره او د دې ملي اتل د کمې شګړې یا تورې سره چې دی، هغه موږ ټول افغان، ټول وطن، که په پاکستان کې میشته افغانان دي، که په افغانستان کې دي، موږ دغه د غفلت په نظر و دې ته کتلي دي چې باید چې موږ د ده مزار ډېر وخت یو داسې ګنبده لکه دا اوس چې پر جوړه سوې ده، خو بیا هم موږ د افغان حکومت ډېر مننه کوو، تشکر ورته وایو چې هغو زموږ په درخواست، یعنی د افغان قومي مومنټ په درخواست د کوټې د کونسلګرۍ په ذریعه موږ دا درخواستونه ورکړي وو. بل چا به هم شاید د دې لپاره هڅې کړي، خو نن موږ په دې باندې وتوانېدلو چې نن د غازي عبدالله خان پر مزار باندې یو ډېره ښایسته ګنبده تاسو ونیاسته، یو ډېر ښایسته کاش رو سوی دی او یو ډېر ښایسته دقیقي مزار پر جوړېږي. نو لہذا موږ د افغان حکومت ډېر شکرګزار یو. زه به د تاریخ په حواله کې څه دا ووایم چې غازي عبدالله خان اڅکزی چې د لومړي افغان انګلیس جنگ فاتح او د هغه جنګ ګټلی دی چې هغه دلته انګریزان راغلي وو د میګناټن په مشرۍ کې، چې بارنس د هغه نایب ولو، هغه دې وطن ته راغلی وو، پر دې وطن باندې ظلمونه کوله. هغو شاه شجاع یو کټپتلي وزیر اعظم دلته ټاکلی وو، یو حکمران یې ټاکلی وو چې د هغه په نگراني کې دلته پر دې افغان وطن باندې ډېر سخت ظلمونه کېدل. انګریزانو دلته ظلمونه کول، انګریزانو دلته د ننګ د ناموس ته د پښتانه افغان ودې ته لاس اچولی وو. نو د دې لپاره غازي عبدالله خان اڅکزی چې قلعه عبدالله په پاکستان په جنوبي پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونستان کې چې د ده کور دی، پوره قلعه د ده په نامه ده، قلعه عبدالله، ضلع قلعه عبدالله د ده په نامه ده، د هلته یې کور دی. په هغه قلعه کې ده د هغه ځایه څه ده چې د ټول پښتانه افغانانو هر قوم هرې قبیلې د هغه سره مشران ورسره وو. په هغه وخت کې هم دغه یو شی ولو چې زه یو خیلي و ذاتو پاتې ډېر و، لیکن غازي عبدالله خان دغه شی، دغه ناسور دغه د منځه لرې کړی دی او د هغه ځایه څه لښکر راکړی دی دلته په انګریزانو پسې، چې انګریزانو زموږ وطن نیولی دی، زموږ ننګ و ناموس ته یې لاس اچولی دی، زموږ پر وطن باندې یرغلګر جوړ شوي دي. نو بیا غازي عبدالله خان راغلی دی په بیمارو غونډو کې چې د ده کور دی، په هغه کې یو جرګه راغوښتې ده، زیاتو کم په هغه کې 80,000 د انسانان و ده ته و دې جرګې ته ناست دي، چې په هغه کې د هرې قبیلې مشران دي، سرداران دي، په دې کې امیر الله خان لوګری دی، نور غازیان د ده سره بیخي ډېر دي، اوس نومونه زه خو وخت نشته. نو دا د دوی سره دا جرګه هلته کړې ده. پر دې جرګه کې دوی و دا دغه ته سره رسېدلي دي چې موږ به انګریز د دې افغان وطنه څه، د دې افغانستانه څه، د دې کابله څه موږ پسپا کوو، موږ به ورکوو، موږ به نیست و نابود کوو، د ده دغه مردار قدم به موږ د دې ځایه څه لرې کوو. نو بیا دوی دلته په دې جرګه کې داسې یو سوګند کړی دی، پر کلام پاک یې لاس سره ایښی دی. نو دا د دې په خلاف باندې دوی دغه مجلس په مخه راخستی دي، دا جنګ یې په مخه اخستی دي، د انګریز په خلاف یې جهاد اعلان کړی دی. او د هغه جهاد په نتیجه کې غازي عبدالله خان په مشرۍ کې چې دی مشر و، د دې تقریبا 1 لک لښکر د درلودی. دغه لښکر یې
راخیستی دي د دې انګریزو مخ ته یې درولی دی د دې انګلیس په ضد یې دا کار شروع کړی دی نو حتی په 2-3 کلو کې دننه یعنی دا جنګ شروع کیږي په 1800 یو کم 40 کې دا جنګ شروع کیږي په 1842 کې دا جنګ و فاینل ته رسیږي و اخر ته رسیږي انګریز پسپا کیږي میګناټن د ده په خپله تور حلالیږي لارډ برنس حلالیږي د دې غازیانو په تور باندې دا وطن افغانستان د دې استقلال د دې ننګ و ناموس د دې ژوند د افغان قوم دا پالل شوی دی او انګریز فرنګی د دې وطن سپسا اخیستی دي لہذا نو نن موږ دونه کمزوري یو چې نن ورته په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې میشت افغانان نن ورته موږ په غزه یو په خیلي او په ذاتو پاتې اخته یو او موږ مختلف عدالت جرګې کېږي پر سیاسي بنیادو باندې اوس هم خلک جرګې کوي پر سیاسي تعصب یې کوي او چند همخیاله خلک په دې جرګو کې حاضرېږي لیکن د هغه جرګو هیڅ نتیجه نه راوځي موږ ورته وایو چې جرګه یوه احمدشاه میرویس خان نیکه کړې ده په 14مه صدۍ کې چې ګورګین د ایران یو ظالم حکمران و هغه په لکو لښکر درلودی او هغه ته یې شکست ورکړی دی دویمه جرګه